पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं. السلام علیکم ګرانې مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د نیلم ګل هغه دا ورکوټي شانې کلیپ هم صحیح کړو چې دا څه خبره وکړه چې وایي خیر د دې خپله خبره خو نه ده چې دی نو دا د بل چا د ډایلکټ دی خو دی پې لپ سینګ کړي دي. نو لپ سینګ یې څه کړي دي دا یې ویلي دي مخامخ چې دی نو د چا خوله نه کولاویږي او شاته چې کوم دی نو د هغې لګیا وي. نو دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده. مخامخ چې دی نو ته په خپله هم تللی وې مخامخ مراد ده او فاطمه ګل ده ستا خولې نه څه خبره نه وتله او شاته چې دی نو تا څه خبرې ورته کولې او په سونیشا باندې د کنځلې پې کړي دي. سونیشا ورته کنځلې کړي دي، بیا علیشه شوه، بیا ته په خپله شوې رکشه ده، فلانکۍ ده، شلېدلې جورابه ده. نو دا خبره ستا بالکل صحیح ده. ولې چې مخامخ خبرې کولو همت در کې نشته او شاته پیشې پناه چې دی نو ته بیا داسې خبرې کوې نو د ګوره دا خوند خو نه کوي که نه. خوند هغه خبره کوي چې کوم چې دی نو مخامخ سټریټ فارورډ انسان ته وکړي. نو شاته ته لګیې ورته خبرې کوي نو څه ټایم تللی وي نو هغه ټایم به دې ورته ویلي که نه ای فاطمه حاجرې شلېدلې جورابې څنګه یې ښه یې که جوړې. نو داسې خبرې به دې کولې بیا به دې ورته ویلې ای رکشې کرنګ 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 د رکشې اواز به دې ویستي و نو بیا به خوند کړی وي. نو دا څه چې دی نو سته چې دی نو په ټیک ټاک باندې راځي او لپ سینګ کوي او دا خبرې کوي نو د دې څه فایده څه مقصد شته؟ هېڅ هم نشته. هسې خپل ځان څه ووایم درته خبره خو ډېر تکړه خبره ده خو بس بیا پرېږده. بیا به چې دی نو سپېږمې به دې پړسولي واله ما ته یې څه وویل. خیر درته نه ویم بېغم اوسه. نو دوستانو خبره داسې ده که نه دا چې دی نو شاته چې کوم وي که نه مخامخ د خبرو والا چل نه ورځي او شاته لګیا وي بس کله ورته څه وایي کله ورته څه وایي کله ورته رنګ رنګ کنځلې کوي. نو الله والا هدایت ورکړه بس په اتفاق باندې د ژوند تېرئ چې څه وشو نو بس خو شو او باقي چې کوم پاتې ژوند دی نو بس دا د ښه په انسانیت باندې دې تېروي. بس مونږ خو ورته دوا کولی شو. دوستانو که ویډیو کې ما څه غلطي شوې نه زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان والسلام.